سری لمبې راته ستا مینه شوله یار او دغه عمر و نیران نیران کې تیر شو. دا چیټه نه ده تې قلار شه مدثر ناچاره که فکر وکړي په سکروټه دې ځواني کېښوده. ډېر ښه دی جي. مننه جي. او د غزل مطلع زده جي و چې زلمیتوب مې په هجران هجران کې تیر شو. زلمیتوب مې په هجران هجران کې تیر شو او ژوند مې لاړلو ارمان ارمان کې پرلی په ارمان تور له حد ته لاړم د ځوانۍ ژوند مې خزان خزان کې تیر شو. چې د مقام سر ته یې ورسو په خپو ودرېدو، چې د مقام سر ته یې ورسو په خپو ودرېدو، اوس پرې یارانو د ناچار خبرې بدې لګي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل قربان نګار لم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ. ګرانو کتونکو، هریچن ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. په دغه پروګرام کې موږ د خپل ادبي ملګرو سره ملاویږو، د هغوی سره خبرې اترې هم کوو، د هغوی نه غزل نیم هم اورو. هم په دغه سلسله کې نن موږ راغلي یو د ضلع 400 د مندني سره تعلق لرونکي یو زلمی شاعر، یو تکړه شاعر مدثر ناچار صاحب خواله. زړه مو غواړي چې د هغوی سره خبرې اترې هم وکړو، د هغوی نه غزل نیم هم واورو. وخت مو نه اخلم او مخامخ کېږو د هغوی سره. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام. ډېره مننه ستاسو د دواړو، ډېره شکریه ادا کوم چې دونه زموږ خوا هم ټیم خراب کو راغلی. ډېره مننه. مدثر ناچار صاحب، ژوند مو څنګه تېرېږي؟ ژوند خو الحمدلله بس ښه روان دی او ښه تېرېږي، شکر دی. الحمدلله. مدثر ناچار صاحب، د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ جی د ادب سره خو تړون چې کومه دی دا د ډېر ورکوټیوالي نه دی، او بیا چې داسې په مزه مزه راتلو نو چې کله پوه شو او د شعر سنبالي طرف ته راشو که نه، نو هغه 2015 نه بعد چې کومه دی ما خپل شعرونه ځای ته رسول شروع کړي. شوق مو د بچپن نه و، لیکل هم د 2015 نه شروع کړي. ډېر ښه دی جي. مدثر ناچار صاحب، ډېر کار مو په څه باندې کړی دی؟ یعنې په غزل، نظم، چاربیته، ټپه وغیره څه باندې مو ډېر کار کړی؟ یاره جي لکه ډېر کار چې کوم دی او زما خپل ځاني خوښ څیز کوم یو دی که نه، نو هغه مې په غزل کړی دی او باقي هر قسم کار ادبي چې څومره یې نو کولی شو، شکر دی. ډېر ښه دی جي. مدثر ناچار صاحب، کتاب مو چاپ کړی دی یا دې طرف ته څه اراده لرئ؟ کتاب خو م چاپ کړی نه دی، خو انشاءالله کتاب ډېر وختي برابر شوی دی او هیله لرو چې چاپ یې کړو. الله دې وکړي چې دغه کتاب چاپ شي او د مینوالو ترلاسه شي. مدثر ناچار صاحب، واجد علي صاحب چې د ادب لپاره دا کمې هلې ځلې کوي، دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ دې ته چې کوم دی موږ ډېر په درانه نظر ګورو. خدای دې داسې وس هر چا له هر ملګري له هر پښتون له ورکړي چې دغه شان دا کمې ستړي چې کمې دي دا همدغسې ساتي ښه مزېدارې. بس دا ښه خبره ده. مننه مو کوو جي. مدثر ناچار صاحب، د هریچن ټي وي کتونکو ته خپلو مینوالو ته به څه ډالۍ کوئ؟ هغوی ته خو به د خیره ساول چې کومه دی یو قطعه ډالۍ کوم او بیا ورپسې غزل شعرونه یو څو ویمه. وایي چې ځان مې پې بایله ما پې ټوله زندګي کېښوده، ځان مې پې بایله ما پې ټوله زندګي کېښوده او په احمقتوب باندې مې سراسر خاني کېښوده. او دا چیټه نه ده تې قلار شه مدثر ناچاره، دا چیټه نه ده تې قلار شه مدثر ناچاره که فکر وکړي په سکروټه دې ځواني کېښوده. مننه جي. او د غزل مطلع زده جي و چې زلمیتوب مې په هجران هجران کې تیر شو، زلمیتوب مې په هجران هجران کې تیر شو او ژوند مې لاړلو ارمان ارمان کې تیر شو. سرې لمبې راته ستا مینه شوله یاره، لمبې راته ستا مینه شوله یار او دغه عمر و نیران نیران کې تیر. مننه جي. او د سپرلي په ارمان تور له حد ته لاړم، د سپرلي په ارمان تور له حد ته لاړم د ځوانۍ ژوند مې خزان خزان کې تیر شو. مننه. او چې د سختۍ نه مې خوله په تندي راله، د سختۍ نه مې خوله په تندي راله، د سختۍ نه مې خوله په تندي راله او رود د اوښکو مې ګریوان ګریوان کې تیر شو. او ژوند مې لاړه د مرګي په ترخو ورک شو، ژوند مې لاړه د مرګي په ترخو ورک شو لکه بل مشال توپان توپان کې تیر شو. مننه جي. او چې د راتلو وعده دې دروغ شوله رانلي، د راتلو وعده دې دروغ شوله رانلي او اخري وخت مې ګمان ګمان کې تیر شو. او د ناچار وړو سلګونه پته لګي، د ناچار وړو سلګونه پته لګي او زنکدنې په جانان جانان کې تیر شو. ډېر ښه دی جي. ډېر خوند یې وکړو، ډېر ښکلی او ډېر ښایسته غزل مو را سره شریک کړو. کتونکو راغلي یو د مدثر ناچار صاحب خواله چې یو زلمی لیکوال دی، یو ډېر ښه لیکوال دی، ډېر ښکلي او ډېر ښایسته کلامونه لیکي. د یو کلام فرمایش په دې نه بل هم کوو. نو مدثر ناچار صاحب څنګه مو خوښه ده؟ زموږ کتونکو ته به یو کلام بل وړاندې کړئ؟ جی وړاندې به کوو ته. د غزل مطلع زده وایي چې راته کښېنه مهربانه چې لاړ نه شي، راته کښېنه مهربانه چې لاړ نه شي او تمه نه لرم د ځانه چې لاړ نه شي.
او سر مې کېده په زنګون باندې دلبره، سر مې کېده په زنګون باندې دلبره، ای زما د زړګي خانه چې لاړ نشي. مننه. او د زړګي په رنځ اخته یم نه رغېږم، د زړګي په رنځ اخته یم نه رغېږم، د زړګي په رنځ اخته یم نه رغېږم، او د زخمی زړګي سلطانه چې لاړ نشي. مننه جی. او چې مې وسپارې زما قبر ته کښېنه، چې مې وسپارې زما قبر ته کښېنه، او د دردمن زړګي درمانه چې لاړ نشي. او چې زه مړ شم په تندي باندې مې ښکل که، چې زه مړ شم په تندي باندې مې ښکل که، او د ښایست ماهتابانه چې لاړ نشي. مننه جی. او شعر دی وایي چې زما سلي ته دعا کړه زه به نه یم، زما سلي ته دعا کړه زه به نه یم، او خپه نیولی شه جانانه چې لاړ نشي. او سره ګلونه د ناچار په مزار کېده، سره ګلونه د ناچار په مزار کېده، او د ګلونو ګلستانه چې لاړ نشي. ډېر ښه دی چې ډېر خوند یې وکړو، ډېر زړه پورې غزل مو را سره شریک کړو. مدثر ناچار صاحب، د هریچن ټي وي کتونکو همیشه دا غوښتنه وي چې تاسو کوم یو لیکوال له هم لاړ شئ، د هغوی نه به د هغوی د خوښې غزل یا نظم وغیره ضرور اورئ. دغه فرمایش کوم راته پوره کړو نو ډېر خوند به وکړي. جی. د غزل نه مخکې درته یو ټپیزه ویم وایي چې د ژوند په لار کې شومه پاتې، د ژوند په لار کې شومه پاتې، او ستا انتظار کې شومه پاتې، درنه پشمار کې شومه پاتې، او په خپل معیار کې شومه پاتې، د لل مې ګلم په صحرا ورجېدمه. مننه جی. او دا غزل مطلب ده وایي زه درته زاري کوم صنم کله ناکله، زه درته زاري کوم صنم کله ناکله، او راځه کنه قربان زمونږ په چم کله ناکله، او په هغه ځای چې راشم هغه مونږ چې به پکې وو، په هغه ځای چې راشم هغه مونږ چې به پکې وو، په سترګو کې مې راشي ګله نم کله ناکله. مننه جی. او نه مینه نه جانان شته خاموشي ده په صحرا کې، نه مینه نه جانان شته خاموشي ده په صحرا کې، او دا ځکه لګوم د چرسو دم کله ناکله. مننه. او هر څوک د همت په پرو لرې لرې لاړ شم، هر څوک د همت په پرو لرې لرې لاړ شم، او راومي نصیب یارته نصیب کم کله ناکله. او نور ټول خلک رغېږي زه سپرلي کې نه رغېږم، نور ټول خلک رغېږي زه سپرلي کې نه رغېږم، او سپرلي کې لږ سړی شي سړی سم کله ناکله. مننه جی. او دا هم د الله شان دی د جنت را بخر شي، دا هم د الله شان دی د جنت را بخر شي، او چې وخوري څوک بې وخته یو غنم کله ناکله. مننه. او سرود د موسیقۍ پکې څرګنده شي ناچاره، سرود د موسیقۍ پکې څرګنده شي ناچاره، او چې کېدم ستا کوڅه کې خپل قدم کله ناکله. ډېر ښه دی جی، ډېر خوند یې وکړو، ډېر حد یې وکړو. مدثر ناچار صاحب، د هریچن ټي وي کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ یاره د هریچن ټي وي کتونکو ته او څومره مینهوال چې دي، بس مینه او وروري دا ډېر ښه شی دی، تل دې په مینه او په ورورۍ کې اوسي. بس ډېر ښه جي، ډېر ښکلی پیغام مو ورکړو، ډېره مننه مو کوو. مننه د مدثر ناچار صاحب چې د دومره مصروفیاتو په باوجود راغی، موږ له یې وخت راکړو، زموږ سره یې ناسته وکړله. مننه د واجد علي صاحب هم چې د هغوی په تعاون سره زموږ پروګرام نوی سهر چلېږي. انشاءالله تر بل پروګرام پورې خپل قربانۍ ګارلم او کیمرامین بادام شیر بادام ته ورکړي اجازت چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او خوشحاله اوسېدلو. الله په امان.